زه به تاسو ته د طنز برخه کې یو کیسه وکړم. چې کوم دغسې مجلس یاران ټول ناست وو، بس یو کس ویلي زه به درته یو کیسه وکړم، یو ټوکې به درته وکړم. نو چې ټوکې کړې وه داسې خوندوره نه وه، نو بس د هلک د کلاره به د ویښتو کې لاس کش کړی داسې دغسې کیسې دي نو یارانو. دغه و مننه له راتګ څخه مو. یو څو حرکتونه کوي موږ لیدونکو ته لاړ شي زموږ دا برنامه لا جالبه شي کوی شي. اصل خبره داسې ده چې بغیر له درشۍ نه مونږ حرکت منې دی که نه. او خیر تاسو غوښتنه وکړله دا لیدونکي هم دي ډېر یو حرکت درته ځمه په دې دوه کې ستاسو خوښ شي. خیر اوسې مننه. جای و خالیکو بېشکه د دې حرکت نوم چې یو کوم دا هغه ورته وایي مروتو سوکې ورته وایي شتو مواشو کې. شرمېږه ما کامره دې مخه ته جوړې. مننه، خیر اوسې ورونه، عزت مننه. چېرته تښتېدلې؟ والله چېرته مو تښتو، همدغه دی ګرځي دی ځاځي نه والله موږ نه لږ لږ تښتېدلې. نه ومې لیدل لرې نه ستاسو خواته راغلو. ډېر ښه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه دوستانو. نو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو موږ راغلي یو ځاځي پارک ته تر څو دلته یو خپرونه تاسو ته ولرو، هېوادوارو سره یارانو سره خبرې واترې وکړو. نو تاسو وینئ څونه ښکلې منظره ده شاته او ماښامنۍ موسم ده، ډېر ښایسته آب و هوا ده د کابل. نو تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کابل وایي په دې دنیا جنت یادېږي. واقعیت تاسو وګورئ څونه ښایسته نما ده دلته. نو زه هم راغلی یم تر څو نن دلته تاسو یو خپرونه چمتو کړم. نو ارمان جان هم غواړي تاسو یو څو ښکلي انځورونه وښیي د حبیب الله د ځاځي پارک. نو الله دې وکړي زړه هم تنګ نه سي او موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ. دوستانو پند حبیب الله ځاځي پارک کې یو او دلته بعضې ځوانان ورونه راغلي دي، خرچې کړي دي. تاسو وینئ په انځور کې لاړ اوسئ یو څو خبرې اترې ورسره کوو. تاسو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. خیر ورو خیر کینې کینې. السلام علیکم. خیر ورو خیر راغلی سیادت بخیر. په اجازه م دلته به کینو. السلام علیکم بیا هم وروره خیر. ستړي مشي وروره، په لومړي سر کې ستاسو د چینل او ستاسو مینوال ته او ستاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله لرم چې لوی اختر مو په خوشحالۍ او نیکمرغه تیر شي. درمنه تاسو دې مبارک شي. نو ځان کره وپېژنئ دوستان. زما نوم اجاز الحق ځلان ده او دا مې هم تره ده مومن خان او دا مې تره زوی ده نور الحق خان او دا ډاکټر صاحب محترم ده او دا هم زمونږ د تره زوی ده او هغه هم چنان زمونږ تره زمن دي. راغلی نو په چکر ورور راغلو نن پارک خواته د ملګرو دوستانو ویلې تر زمونو چې راځي پارک خواته لاړ شو، لږ ساتیري به مو وکړو او یو څه اندازه هم لاندې کرکټ وکوله، هلته ځانونه ستړي کړه، د هندوانې ته هم ځان هغه که نار که اوس دلته ورته راغلو. انرژي م خالي کړه، اوس بېرته غواړئ چې انرژي واخلئ. بالکل بالکل. ډېر ښه. دا خرچې چا کړي دي؟
خرچې خو زمونږ تره دی ژوندی مشر ده په موږ یې نن خرچه وکړله. څه مصروفیت لري؟ والله وروره مصروفیت خو خاص مصروفیت هم نشته ده خو الحمدلله شپه ورځ د تیریږي او وریرونه ول چکر ته راغله اختر ورځ وله موږ ویل راځئ که ډېره خرچه لږ خرچه هم وس نه کېږي نو یو ساعت تیري او بانډار به وسي. اوس کور کې خبر دي داسې خرچې کوي؟ والله کور خو والا به خامخا خبرې خو بدبختانه چې کور والاو ته اجازه پارک ته نه ورکوي سیاسرو ته او هلکان نو بس دغه هلکان داسې ول چې واړه نور هلکان هم موږ راوستي ماشومان هغوی داسې کته کته سول چکر ته او موږ ورته هلته انتظار کوو موږ وایي موږ به هلته یو بانډار وکړو تاسو هلته ساتیري وکړو زنانه خو به نو څه وایي دي خرچو کې خو چې سړی کور نه ووته خامخا کم ته هم خرچه کېږي. دا خبره ده خو موږ هم ګپ کې یاد کړم ته درسې موږ دا خپرونه لږ رنګ واخلي خبره نشته ده مهرباني نو تاسو کوم شوقي څه کوي موږ وادوال ته اختر په مناسبت کوم شعر ډالۍ کې بلا یاران ټول دوستان ټول دي سار کومې وایي زه به درته په لومړي سر کې یو څو بیتونه ستاسو مینوال ته ستاسو ته ډالۍ کړم په بخښنې سره چې ما موبایل دغلته ده د پرهیز شګیوال یو څو بیتونه دي غزل ده و عجیبه نه ده چې په نن ورځ کې پرون لټوو عجیبه نه ده چې په نن ورځ کې پرون لټوم دې بې سکونه زندګۍ کې زه سکون لټوم ایثار ماحول کې م وتلی نشم لور نه لري پروت په قفس کې او زه پکې پرون لټوم چې لږ د مشم سر پرې کېږدم خورک دی رانه چې لږ د مشم سر پرې کېږدم خورک دی رانه دومره ذلیل یم چې د خپل وجود زنګون لټوم. مننه ستاسو مینوال د دا ډالۍ چک چک به وکړو ته ډېره ښکلی غږ هم ډېر ښایسته و. عام چنان ستاسو خیر اوسې. تاسو دوستانو کې کوم د شوقي شته؟ ټول شوقیان دي. په نوبت به ټول نه وو. سلامونه هیله لرم چې ټول روغ جوړ یاستئ. زه هیواد الله یوسفي غواړم چې تاسو ته یو دوه بیته ډالۍ کړم هیله لرم چې تاسو ترې خوند واخلئ. زما شتمن لالي توایا زما شتمن لالي توایا په پیوندي کمیس مې تیر کړل اخترونه په پیوندي کمیس مې تیر کړل اخترونه. ډېره مننه. ماشاءالله ډېره ښکلی او یو چک چک به تا ته مو کړه او نوی علامات یې ونه کړه او ډېر ښه. تاسو نور مایک به د مخ تیر کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته سلامونه وړاندې کوم بیا ستاسو محترم ټیم ته ډېره مننه کوم چې تاسو موږ ته په دې قیمتي وخت کې موږ ته وخت راکړه. په نوبت سره زه هم غواړم چې ستاسو خپرونې ته یو شعر ډالۍ کړم. شعر دا چې اختر ته ورځې په شمار پاتې اختر ته ورځې په شمار پاتې او په زړه مې راتې به د چا لارې ساري نه. مننه ډېره زیاته. چک چک هم ټول ته وکړئ چې بیا خفه نه شئ. نو ماشومان هم راغلل په خیر. دا پروګرام لا ښکلی او منور کړي. اول خو د دې چینل مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او بیا د اختر مبارکي ورته وایم په دې هیله چې د اختر درېیمه ورځ مو په خوشحالۍ سره پیل کړي. په خیر راغلی زموږ پروګرام ته هر کله راشئ. زه به تاسو ته د طنز برخه کې یو کیسه وکړم چې کوم دغسې مجلسو یاران ټول ناست و بس یو کس ویلي زه به درته یو کیسه وکړم یو ټوکه به درته وکړم نو چې ټوکې کړې وه داسې خوندوره نه وه نو بس د هلک د کلاره به د ویښتو کې لاس کش کړی داسې دغسې کیسې دي نو یارانو دغه مننه له راتګ څخه مو. السلام علیکم. تاسو ته استاد ته مبارک ټیم ته زموږ د ټولو ملګرو د خوا نه نو موږ داسې نن د اختر درېیمه ورځ وه موږ یو پروګرام کوچنی جوړ کړی چې ولاړ به سو ځاځي پارک کې به یو چکر به وو لږ میله به وکړو لږ تفریح به سي نو دا ځکه زموږ وطنوال چې دی ډېر دردېدلي ډېر په تکلیف کې ژوند تېر کړی ده نو د دغه د وجه هر چا ته پکار دی چې خپل فامیل ماشومانو سره راسي پارک کې یو شیبې دپاره وګرځي لږ پام یې پر بل سي او زه چې خپله مسلک کې مې ډاکټر ده نو دغه د اختر مبارکې ورځې دي نو خپل په خوړو کې ډېر زیات احتیاط کوئ او غوښې هم چې دی داسې په دغه یې خورئ دا یې مه کوئ چې په یو وار زنګون قط کوي ورته بیخي زیات وخورئ نو په طبیعت یې خورئ ښه اختر ټولو ته غواړو
او خپل ماشومان فامیل کله کله چکر د پاره باسي کورنه مونږ ټول فامیلونه چې دي عصابي مشکلات پیدا کړي دي نو دغه یو تفریح هفته یو میاشت کې یو باید مونږ ټول یو تفریح د پاره ووزو چې لږ مو د ذهنونه آرام سي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن خوشاله وسي او جوړ سي آباد سي او ستاسو د ټولو نه مننه چې دغه زموږ محفل کې مشارکت وکړئ او ډېر زیات خوشحاله سو ستاسو ټولو نه نو ډېره زیاته مننه ستاسو د ټیم نه ستاسو د چینل نه ستاسو د تلویزیون والا نه چې راځي داسې د خپل وطنوالو سره کینی یو 15 شیبې یو 15 خبرې کوي نو دا ډېر غټ د خوشحالۍ خبره ده نو ډېره زیاته مننه ستاسو نه خیر اوسئ مننه ډاکټر صاحب ډېر ښکلی پیغام هم ورکړ نو مننه ژوندی اوسئ تاسو تلویزیون دې زنده باد دي زنده باد مننه نو څه وکړو موږ ته که څه خدمت وي خیر اوسئ دغه 15 دقیقې چې موږ ته راکړې یو شیبې په دغه مو راوړې دي زموږ سره به یو شراکت وکړئ یو دانه ته ورکړئ ټولو ته یو دانه ورکړئ بس دا به موږ خوشحاله سو مغز راکړه دوستانو خیر ای موږ هغوی همکاران به مراسي خو دا د داسې وخت کې راکړه لاس مې بند شو پروا نه لري انشاءالله خدای په امان په اجازه خیر اوسئ بیا هم مننه چې موږ ته هم وخت راکړه انشاءالله ګورو یې چې بیا نشر کوي ولې نه موږ همکار ولته معلومات درکړي بیا هم کور واده دوستانو په دې ساحه کې سخت شور ده تاسو وینئ هېوادوال هم سخت ډېر دي زنګوګان هم چغې راځي ایوې لا چغه وایي او مسلمانانو نو راځئ چې دې پارک په خوبیانو خبرې وکړو چې څه هغه لري خوبیان لري اخوا تاسو وینئ رستورانتونه لري بېلابېلې کوټې لري چې تاسو کوی سئ جدا باندې کښېنئ او خپل ډوډۍ نوشي جان کړئ کانتینونه لري او ټول نه لاخ راځي په دې خوا دلته یو بل شی وښیم LCD د کرکټ په ورځ موږ د افغانانو ورونو کرکټ دلته سخت هېوادوال هم دلته کینی او کرکټ ګوري او سخت خوند کوي دلته په جمع کې دوی سره کښېني سنده ورکټه والي چغې دي او چغارې دي او ایټ سي ټول جګر خونه کېږي نو ته راځه ته دلته جوړې ساعت ده ښه ده خیر ده خیر شکر خیر اوسې ته د ښکلی نوم موږ ته ووایه لیدونکو ته زما نوم سمیر احمد دی د پلار نوم یې عبدالوهاب ډېر ښه څنګه راغلی دې پارک ته خپل فامیل سره راغلی فامیل سره په چکر راغلی او په چکر راغلی ډېر ښه څنګه و خوند دې واخیسته واده نه اخیسته او ډېر خوند دی ته نن راغلې چکر ته د 2 ورځې نور هم چېرته تللی ولې په چکر نه دلته کور کې مېلمانه په دې خاطر نن راغلم نن راغلې ډېر ښه کومه ډالۍ نه لرې لیدونکو ته کوم ټوغه ټکاره شیر نه نشته عیدي میدي دې ټوله کړه دلته چادر کړی نه نه مړه مونږ خو غټانې په مونږ څوک څه ته څه غټې ما ته خلک عیدي راکوي تا ته خو بېله نه ده زه خیر نو کوم وینا نه لرې کوم لیدونکو ته نه خوشحاله اختر ولرئ یا کلاس راځئ دوستانو موږ سره اوسئ دلته یو څو وروڼه نور هم دي راځه شرمېږه ما کامره دې مخه ته جوړې مننه خیر اوسې ورونه عزت مننه چېرته تښتېدلې والله چېرته مو تښتو همدغه دی ګرځي دی ځاځي نه والله موږ نه لږ لږ تښتېدلې نه ومې لیدل لرې نه تاسو خواته راغلو موږ ډېر ښه ورور ته موږ ته نوم ووایه دوستان دې وپېژني نوم مې شاکرلان نعیم زی ننګرهار نه فلم راغلی یم کابل د چکر ته چکر ته راغلی ښه ډېر ښه دوستانو سره راغلی په تنهایي راغلی والله ټول دوستان دي او خپلوان هم د تره زامنو سره راغلی تره زامنو سره ډېر ښه نن راغلی یا پرون نه نن راغلو بعد غرمې راغلو کونړ ته تللي هم راغلو کابل د چکر ته ملازي کابل ته ولاړ شو کونړ هم وکتل او کونړ هم څنګه وي هغې آب و هوا والله ښه وه ګزاره یې کوله نو خو د ننګرهار په پرتله کابل بیا هوا یې دي چې ښه ده ډېر ښه کومه ډالۍ نه لرې دوستان ته ډالۍ والله ډالۍ به دې قرضدار شو پرېلان زه خیر پروا نه کوي نو څه وکړو څه خدمت مونږ ته وایم ما مستونه یو رقم خارښ ونیو نو تاسو وینئ دوستانو
نور ورور هم دي دلته دوی سره به هم خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. وروره ښه یې؟ خیرت په خیر یې؟ شکر الحمدلله. ډېر ښه. ښکلی نوم دې که موږ ته ووایې. نوم مې عتیق الله دی. عتیق الله لالا ښه ډېر ښه. تاسو له کوم ځای راغلي یئ؟ موږ د هلمند څخه خو اوس دلې هلمند کور دلته دی په هلمند کې؟ یا په هلمند. ها یعنې په چکر هلمند نه دلته راغلي. ښه ډېر ښه. څنګه و دا چکر د اختر خوند څنګه و؟ والله الحمدلله ډېر ښه خوندور چکر مو ودلې. کابل هم والله الحمدلله ښه ځای دی. دلې ځاځي پارک هم ښه وګرځېدو. ځاځي پارک ته پخوا هم راغلي ولئ؟ یو وار مخکې راغلی و په تېر اختر. څه تغیرات ویني دلته؟ تغیرات راغلی چې انشاءالله تر مخکې تر تېر اختر ډېر تغیرات راغلي. مخکې ډېر تېر اختر کې دونه رش نه و. اوس دې اختر کې ډېر رش جوړ شوی دی. اوس خو هغه د تاسو وینئ نیمه شپه ده که نه؟ پخوا دې وختو کې والله هلته پیشوم وه. دا وخت څه وجه اوس امنیت ښه نه و. اوس خو الحمدلله امنیت ده، خلک هر چېرې ته تللی شي که نه. تاسو ګورئ هلمند نه راغلئ، هلمند لاره څنګه وه؟ لاره یې څه خرابه وه. ډېر ښه. زه الله دې کړي مسؤلین ما تاسو غږ واوري هلمند لارې باندې هم کار شروع کړي. په کابل کې خو د سړک نښه پاتې ډېرې جوړ کړل که نه؟ خیر اوسې. کومه وینا که لیدونکو ته لرې؟ نه خیر اوسې. خیر اوسې. مننه څه موږ ته وخت راکړ. قاري صاحب جوړ په خیر. ساعت هم ښه ده؟ په خیر بته برابر ده. مننه ژوندی اوسې. نوم دې که لیدونکو ته ووایې؟ نوم مې حافظ بدري دی. ښه ډېر ښه. دا درې کسه د هلمند څخه راغلي. داسې درې؟ دا وروره مې تاسو په ډله کې ده. ښه ډېر ښه. څو وخت راغلئ؟ پرون یا نن؟ نه وختي راغلي وو. دلې مې وظیفه ده. ښه په وظیفه باندې دلته ده؟ وایي په وظیفه مې دلې کابل کې. ښه ډېر ښه. اوس به رخصت یې څنګه حساب ده؟ اوس رخصتي ده انشاءالله. څه خبره نشته بلا بس تفریط راووتو نن رخصتي وه. ښه ډېر ښه. خوند هم واخیست له دې چکر نه؟ ښه خوند کوي ماشاءالله. ځکه امنیت چې هم نشته بلا بس راسه دلې پارک ته دارم هر څوک آزاده ګرځي. آزاده ګرځي. هر وخت پرې دلې مشکل نشته ورته انشاءالله. رښتیا وایي. نو مننه. کوم وینا که لیدونکو ته لرې؟ خیر اوسې. مننه په عمر خاطر. مننه. ګورم ودان. خیر اوسې ورو. درنو لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ، موږ سره اوسئ. د زوړان دی تاسو باندې د پارک انځورونه ارمان جان ګوري. موږ سره اوسئ. دوستانو استاد مې خواته ولاړ ده په اندیابي ولا ځاځي پارک کې وو. ورسره څو خبرې اترې کوو. لا زیات معلومات به له دوی واخلستو په کوم بخش کې استاد ده او له کوم ځای راغلي دي. تاسو دې موږ ملتیا وکړئ. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. صحت هم ښه ده؟ شکر دی. تاسو ښه یاستئ؟ زه شریف الله زدران یم. په افغانستان کې د کیوشن کراټې د ملي ټیم لوبغاړی یم. د 3 کاله کېږي او د خوست ولایت د سو کیوشن کراټې نماینده یم. او پیلن لپاره موږ د 13 ورځ موږ د خوست ولایت څخه دلته راغلي چکر باندې. 13 ورځ. پرون یا اوله ورځ د اختر؟ نن مې دویمه ورځ ده. پرون دویم د اختر موږ کابل ته راغلو. کابل ته راغلي. ښه ډېر ښه. اختر هم په خیر ولمانځه؟ والله بیخي شکر ده. بیخي د امن فضا ده که نه. د امن فضا چې وي خامخا اختر د خوشحالۍ ډک وي. ډېر ښه. رښتیا ورور که ته موږ ته ووایې په خوست کې څه دودونه دي په دې اختر کې؟ خلک مانځه ته ځي، بال لمانځه مشرانه کره ځي، چا کره ځي؟ داسې حساب ده. دا خو د قربانۍ اختر و. دې کې چې کله دوی لمونځ وکړي د لمانځه نه وروسته راځي هغه دوی خپله قرباني کوي. چې کله یې قرباني وکړه هغې نه وروسته بس داسې دودونه وي چې خپلوان یاران دوستان دغه یو بل کره ځي. بیا خوست کې دا رواج ده. یو مشهور خواړه دی ډنډکي په نوم. بس و میلمانه دپاره هغه هم تیاروي. بیا کومه قربانۍ غوښه چې جوړه کړې وي هغه هم د دوی لپاره تیاروي. غرمې ډوډۍ کوي؟ هو غرمې ډوډۍ کوي. ډنډکی نوم اورېدلی خو تر څو نه م خوړلی دی. خو چې خوست ته راشئ انشاءالله زه هم خدمت کې یم. ښه ډنډکی به در باندې انشاءالله که کله راتلم بیا به اړیکه درسره ونیسو. په سر سترګو وخت آماده حاضر یم. د خوست خلک انشاءالله د میلمه پالنه په برخه کې یو نوم لري او انشاءالله موږ به تاسو ټولو میلمه پالنه کوو. هر څوک چې خوست ته راځي چې موږ ته راځي موږ احترام ورته لرو او انشاءالله دوی به پوره میلمه پالنه کوو. مننه. دا ورور د موږ ته راونه پېژنده دا هم تاسو سره ده؟ هو دا زما ملګری دی استاد ممتاز سیلاب. دا به خپله ځان معرفي کوي. ځان که موږ ته لیدونکو ته وپېژنې استاد؟ زه ممتاز سیلاب نومېږم. د لوګر ولایت یم او د سو کیوشن کراټې بخش کې هلته نماینده یم. راغلی یم دلته د ځاځي پارک ته او دا ملګري راسره د خوست نه راغلي
دوی دپاره دوی ته چکر ورکوم نو دا خواخوا وګرځم ښار کې کابل کې ته بلد سي په رتیا دپاره دا نو بلد نه ده تاسو راولئ تر څو بس بلد دی خو داسې خاص نه دی هغه یعنې هغه تفریحي ځایونه ته خاص نه دي معلوم ورته غواړم وګرځم هر چېرته چکر ورکړم نو ما ډېر نږدې ملګری دی چکر ته ورکوې بیا د خرچې څوک کوي دی که یا دی کوي خرچې خبره دې وکړه نو خامخا چې راغلي ما ته نو خرچې به زه ورسره کوم انشاءالله خرچې نو ته کوې بېشکه بیا د مننه خبره دلته دا چې کله دی خوست ته راشي هلته بیا مونږ خرچه ورته کوو چې کله به مونږ کابل ته راځو دی خاصلاً کې لوګر کې وي خو دی اوس کابل کې دی د لاندې لپاره نو چې کله مونږ دلته راځو خدای شته مونږ یې ډېر مېلمه پالنه کړې ده ډېر ښه یعنې تاسو خوست نه دلته راځئ دوی خرچې کوي دوی تاسو ته راځي خوست ته بیا تاسو خرچې کوئ مونږ خرچې ورته کوو منظرې پرې کوئ هر چیرې منظرې پرې کوو سایل ته بیا چکر یې ورکوو ډېر ښه استاد که تاسو هم خپل په بخش کې یو څو حرکتونه کوي موږ لیدونکو ته لاړ سي زموږ دا برنامه لا جالبه سي که کوی سي اصل خبره داسې ده چې بغیر له دریشۍ نه مونږ حرکت منې دی که نه او خیر تاسو غوښتنه وکړله دا لیدونکي دي ډېر یو حرکت درته ځمه خدای دې وکړي ستاسو خوښ شي خیر اوسې مننه جای به خالیکو بېشکه د دې حرکت نوم چې کوم دا هغه ورته وایي مرتو سو کې ورته وایي شتو مواشو کې سن هغه ګوګورس راچی دا موږ ژبه چې دا جاپاني ژبه دا ګوګورس راچی دا شتو مواشو کې ورته وایي ولا سخت نمونه لري او کنه څنګه زکړی ولا خو داسې دا چې کله کوم برخه کې کار کوي نو خامخا به ځانم څه بلدوي ما تقریبا د 15 کال کېږي د کراټې برخه کې زه کار کوم ماشاءالله کامیاب اوسئ مننه سمون ته مخ راکړه لیدونکو ته اخره کې څه وینا لرئ کامرون په خدمت کې خیر سه لیدونکو ته مې دا وینا ده چې اختر دی په خوشحالۍ تېر کړئ چکر یې ووایئ همدا 2 ورځې ژوند دی په دې نه ارزي چې موږ په خفګان وکړو یا مثلا ځانونه خفه احساس کړو که نه باید وګرځو الحمدلله په افغانستان کې اوس بیخي امن فضا کاملا ده نو ښه خبره ده چې نور ولایتو ته چکر ته لاړ شي او ډېر ښکلی پیغام هم ورکړ تاسو ورور که څه وینا لرئ بس نو شریف الله استاد ټول خبرې هم ویناوې کړې بلې وکړې د ما یو پیغام لیدونکو ته دا دی چې همیشه ورزش وکړئ او د ورزش په ډګر کې اوسېږئ چې تر اوسه حتما اوسېږئ خیر اوسې مننه سمونږ ته مخ راکړه ډېره مننه خیر اوسې ګرانو دوستانو موږ د خپرونې اخرنۍ شیبې دي او د خپرونې ختم به زما ګران وراره سلیمان جان په تلاوت به ختم کړو د دوی تلاوت څنګه ختم شو همداسې موږ برنامه هم ختمه ده نو ښه وخت ولرئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك فيتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جيك خلاص دي خدای په امان دوستانو